د نبی پاک علیه السلام د سیرت په سلسله کې د نبی پاک علیه السلام د دور نه مخکې چې کوم حالتو د هغې بیان مونږ کاوه. مسله دومره مونږ بیان کړې وه چې تباه حمیري دا د یمن بادشاه شو او دا یو تاجر سړی او سفرونه به کول. مدینې طرف ته راغی او د مدینې بازار چې کله وکاته نو دلته خپل بچی د تجارت دپاره پرېښوده، خپله مخکې لاړه شام ته لاړه. هلته نو ورته معلومات وشو چې د ده بچی چا په مدینه کې قتل کړی دی. دا د هغې ځای نه واپس شو چې کله مدینې ته راورسېده سره د فوج نه، نو د ده یو فوجي د چا باغ کې کجورې ته ختلی و، نو د هغه ورسره جګړه شوه، هغه فوجي مو ورته قتل کړ. توبه حمیري حیران شو چې دا عجیبه غوندې خلک دي، بچی هم راته قتل کړی دی، اوس راته فوجي مو وواژه. نو په مدینې باندې حمله وکړه. ډېر ټیمه پورې دوی دا جګړه کوله. په مدینې کې هم یهود آباد و، غټې غټې قبیلې وي، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینوقا، دا غټې قبیلې وي، نورې وړې وړې قبیلې موجودې وي. دا هم پخوا د یمن نه راغلي وو. نو دوی به دا کار کاوه چې د ورځې به یې ورسره جګړه کوله، د شپې به یې ورسره میلمستیا ورته کوله. توبه حمیري پوه شو چې دا خلک خو شرفا او کرما خلک دي، او دغه شان په دوی کې یو دوه د یهودو علما وو. هغه د توبه حمیري ته ورغلل چې ته داسې کوه چې په دې مدینې باندې حمله مه کوه، د دې ځای نه لاړ شه، دا د آخري نبي د راتلو ځای دی، هسې نه چې هلاک شي برباد شي. وی ښه آخري نبي به راځي. هغه ډېر خوشحاله شو، هدایت ورته الله تعالی نصیب کو، او دا دعا یې مې وغوښتله که چېرته زه د هغه د ژوند پورې پاتې شم نو زه به د هغه خپې ووینځم، د هغه اکرام به وکړم. دا هوښیاران خلک وي. بیا را روان شو د مکې په طرف باندې. په لاره کې خزاعه قبیلې دا مشوره ورکړه چې مخکې مکه ده او مکې کې یو کوټه ده او کوټې سره یوه کنده ده، هغه کې ډېر سونه او چاندي ده، کعبه یې ورته یادوله. ده ویل چې ښه سونه او چاندي ده او یوه کنده ده او څوک شته نه، نو حمله به پرې وکړم. دغه دواړه عالمان ده سره ملګري ده ورته چې دا کارونه کوي، دا خو د الله تعالی کوټه ده او په دې ځمکه باندې د ځمکه په مخ باندې بل کور نشته بغیر د دې نه، که دې بې حرمتي دې وکړه او په دې دې حمله وکړه هلاک به شي. د خزاعه قبیلې دا اراده وه چې حمله وکړي او هلاک شي او ختم شي. بعضې شیطانان کسان داسې وي چې د خلکو په ورانولو پسې راخیستي. هغه پوه شو چې واقعي دا خبره خو ټیک ده. هغه کسان یې راوغوښتل د خزاعه قبیلې، هغه یې قتل کړل.